د اوروج خپرندوی ادارې لخوا د مهال خبرې څانګې ته ښه راغلاست. د ترکیې سفیر وایي د اسلامي امارت وسلوال مخالفین د ترکیې په خاوره کې د فعالیت حق نه لري. په کابل کې د ترکیې سفیر جنک اونال د ریاست الوزرا د دفتر له سیاسي مرستیال محمد عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد به یې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په ترکیې کې د اسلامي امارت پر ضد سیاسي او نظامی اقدام وکړي. د پوهنې وزارت وایي په تعلیمي نصاب کې اصلاحات د عصري علومو د لمنځه وړلو په معنا نه دي. دغه وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه اصلاحات په هیڅ صورت د معاصرو علومو د زده کړې له نصاب څخه د لرې کولو په موخه نه دي، بلکې په ښوونیز نصاب کې د معاصرو علومو له وروستیو لاسته راوړنو څخه د ښې استفادې په موخه رامنځته شوي دي. د ریاست الوزرا د دفتر سیاسي مرستیال محمد عبدالکبیر ویلي چې نړۍ په ښکاره توګه د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په عمل کې یې اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی دی. هغه زیاته کړه چې د ځینو سفارتونو، بندرونو او سوداګریزو لارو پرانیستل د اسلامي امارت د حکومت په رسمیت پیژندل دي. او په پای کې دا چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د 2024 کال نړیوال جام ته په خپله لومړۍ لوبه کې نن شنبه له پاکستان سره مخامخ سوه. دا لوبه د سویلي افریقا په ختیځ لندن ښار کې د کابل پر وخت غرمه 12 بجې پیل سوه. د لوبې پایله به وروسته تاسو ته وړاندې سي. له ملتیا مو مننه.